د کلکتې توپوهونکی جیسن رای 13 ورځ د کلکتې او بنگلور د لوبې پر مهال د آی پی ایل د اصولو څخه سرغړونه کړې ده چې د آی پی ایل د قانون له مخې هغه د یوې لوبې د میچ فیس 10 سلنه جریمه شوی دی. پاکستاني لوبغاړی کامران اکمل د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر بابر اعظم په اړه وایي چې 4 کاله وشو چې بابر اعظم کپتاني کوي، خو تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې کپتاني خلک څه ډول کوي. د حیدرآباد لوبډلې الراونډر لوبغاړی واشنگټن سندر له آی پی ایل څخه بهر شو. د حیدرآباد لوبډلې د هغه په اړه په یو پوسټ کې ویلي دي چې هغه ټپي شوی دی او له دې وروسته به په نورو لوبو کې ونه لوبیږي. سنیل گواسکر د هند ملي لوبډلې او د آی پی ایل د ممبئی لوبډلې لوبډل مشر روهیت شرما ته مشوره ورکړې ده چې د آی پی ایل له لوبو څخه د وقفه واخلي ترڅو د ټیسټ سیالیو پایلوبې ته ځان چمتو کړي. هغه وویل که روهیت د آی پی ایل په وروستیو لوبو کې ولوبیږي څه خبره نشته، خو اوس د دمه وکړي. نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د 15 نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ په پاکستان کې پیلیږي. د دغه لړۍ لومړۍ لوبه به نن په پنډۍ کې د افغانستان په وخت 3 بجې پیل شي. د آی پی ایل 13مه لوبه نن د راجستان رایلز او چنای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې د افغانستان په وخت 9:30 بجې به پیل شي. چنای د جدول تر ټولو مخکښه لوبډله ده چې 15 لوبې ګټلې او 10 نمرې لري. همداراز راجستان بیا 4 لوبې ګټلې او د 8 نمرو سره په جدول کې 3مه لوبډله ده.